حبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قدرمندو په دې تیر شوی آیاتونو کې الله تعالی آیات ذکر کړو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہے انسانانو تاسو برداشت دادا چې تاسو عبث پیدا شوی چې یوازې خوراک او اسکاکو کوي خورد و نشو کوي او خوبونه به وکئ خوراک او اسکاکو کوي نفس چې څه غواړي هغه به کوئ لکه انسانانو نه به تپوس یا پوښتنې به نه کېږي. عبث خو تاسو پیدا نه یې. انما خلقناکم عبثا. نو په دې آیاتونو کې الله تعالی تفصیل د احکاماتو کوي. د انسان خلقیت دې د پاره شوی چې د الله تعالی احکامات او حدود پابند اوسي او که خلاف الفرزن که خلاف الفرزي وشي خلاف د الله حدود نه وشي نافرمانی وشي د هغې سزا د هغې جزا الله تعالی قرآن کریم کې بیانوي. اوس دا سزا او دا جزا ظلمن نه ده. دا سزا او دا جزا چې ورکوي دې دپاره چې یو خو د دغه فاعل انسان چې عمل کننده ده د دې ګناهونه مکمل د ګناه نه پاک شي. دویمه دا ده چې د نورو دپاره سبب د عبرت شي چې داسې ګناه باندې نور ملوث نشي. اوس د ترافیک نظام ته تاسو ګورئ هغه چې کله خپل اصولو نه خلاف ورزي وکړي سرغړونه وکړي نو هلته اصول دا وضع شوی چې دا به ته جرمانه به اخلي. یو مامور وي هغه په هر معیار چې وي د وزارت نه او ریاست او امریت او مدیریت او ماموریت دا الله ته یو شان مکلف ته جواب به ورکوي. داسې نه ده چې وزیر مرفوع القلم ده چې بالکل رئیس نه به پوښتنه نه کیږي د امیر نه به نه کیږي یوازې د مدیر نه به نه کیږي او مامور نه به کیږي. زمونږ دین دا نه وایي ټول یو شان جوابده الله ته وایي. اوس که خپل وظایفو کې کدی ټالمټول کوي تاخیر کوي او نزي وظیفه په صحیح توګه اجرا کوي نه نو د معیار دا ده چې 20 ورځو پورې تا 20 روز غیر حاضري شوه نو منفق میشه او که هلته نور غیر حاضري کړی وي غیر حاضري کړی وي حاضري لګولې نه وي خو بیا هلته بیا د هغه ماهانه کې کمې راځي. دا ولې راځي؟ دا هغه انسان اصول وضع کړی دی. تاسو سوچ وکئ چې کوم اصول او حدود الله وضع کړی وي آیا الله تعالی موږ نه به پوښتنه نه کوي؟ کوي به. الله فرمایي چې تاسو جلب منفعت وکئ روزه ونیسئ. روزه واحد داسې عبادت ته چې د ریا نه پاک دی. دې کې ریا نشته. ولې؟
ته چې تشناب ته لاړ شي ته اوبه څښلی شي، څوک نه یې، خو ستا زړه کې دا یې الله خو شته. هېڅوک ما نه ویني خو الله خو ویني. بس بیا رېوس شي چې الله ویني، نو یوه روزه خوراک بیا الله وایي نو ته شپېته روزه به نیسي. یک روزه خور، یک روز که روزه میخوره ای باید 2 ماه روزه قضایی میگیره. همین جبیر است. خو یو طرف ته دا الله حکم دی، خو د ریا نه پاک شو. بیا د روزې په میاشت کې قرآن کریم ویل دا د الله لوی نعمت دی. اوس په دې سوره نور کې الله احکامات بیانوي چې زمون مقدس په دین کې مونځ کوه، روزه نیسه، حج ته غنی ته وایي ته ځه، نصاب مالک ته وایي چې زکات ورکوه، دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، خیانت مه کوه، دیانتداري کوه، زنا مه کوه، سرقه او دزدي مه کوه، ظلم چا سره مه کوه. دا یو طرف ته الله وایي چې مه کوه، بل طرف ته الله وایي چې کوه. څه معنا؟ مونځ کوه فرض شو، روزه ونیسه فرض شو، حج کوئ فرض شو، زکات ورکئ فرض شو، حجاب او پرده کوئ فرض شو، زنا مه کوه حرام شو. چې الله امر کړی وي چې څوک نه کوي سزا ورکوي، الله منع کړی وي چې څوک کوي سزا ورکوي. نو الله فرمایي چې دغه زنا او سرقه او غلا دزدي مه کوئ. کچا غلا وکړه، دزدي وکړه، د نصاب دا د 10 درهمو پوره وي یا د 10 درهمو نه زیات وي هغه مال قیمت، نو لاس غوڅیږي. ولې دې غلا کولې؟ دا زمونږ او ستاسې نظام او قانون دی. یو بل انسان دی رهزن دی، رهزن کوتا طریق، هغه د مسلمان نه مال اخلي او قصدن اخلي او په زور اخلي. نو که معلوم غشته وي يرولې هم او بیا د مسلمان قتل کړي هم وي، نو بیا مسله دا دا فاعل دا با حکومت وقت بنیسی، با وجنی، با پوچارایی که اوزانایی چې نور خلق عبرت والی. ولی دا رهزن او کوتا طریق و. بل یو انسان د الله دینه کې یو مسلمان نه زنا صادر شو، قدرمندو دا نفس چې کله د انسان باندې دا نفس غالب شي، وخت کې نفس غلبه کنه سر انسان، باز عقل کار نمیته، نقل کار نمیته. باز کسی که میگه که یک نفر ما را باز تانه میته، وان کار نمیته، به خاطر ازی که شهوت نفسانی یک دفعه که غلبه کنه درندگی صفت پیدا میشه در قلب انسان. الله دې دغه درندگی صفت نه مونږ وساتي. نفس دا ډیر بد شي. اژدها نفس است حق وجود، نفس مثل اژدها است. اژدها در حقه دیدم هم رفیقش بلبلی، این تو خونه میشه هم اژدها هم بلبل در یک جای در یک قفس وقت تیر کردن نمیتونه. دا نفس کله اژدها شه. نفس بیا 3 قسم ده: مطمئنه، لوامه، اماره. اماره نفس دا ډیر غلط نفس، الله مونږ وساتي. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. ځکه دا نفس همیشه حکم کوي چې ته ګناه وکړه، دروغ وایه، غلا وکړه، سرقه وکړه. دا نفس چې مونږ کنټرول کو نو بیا به کامیاب یو. دویم نفس لوامه ده چې انسان بیا ګوري ملامت شي چې ما څه وکړو، کاش چې دا کار کړی مې نه وای.
دریم خل نفس ده چه مطمئنه ده یا ایتها النفس المطمئنه الله و ارجع الى ربک راضیه مرضیه راسن جنت تا زه الله دی نفس مطمئنه نصیب وګرځي. قدرمندو اس کله به مونږ تاسو خپل نفس باندې باید باور ونکړو. بالکل داسې مو وایه چې نه زه کنټرول لرم خپل نفس باندې، او الله دې زمونږ او ستاسې خاتمه په ایمان باندې وکړي. تاسو وایئ امین. امام سیوطي رحمت الله علیه لوی مفسر محدث مؤرخ تیر شوی، تاسو به نوم اورېدلی. هغه یو واقعه ذکر کړی په کتاب کې. نو کوشش دا وکړو چې الله نه موږ دعا وغواړو چې زمون خاتمه دې په ایمان کې خاتمه خراب نشي. قدرمند خصائص الکبرى یو کتاب ته هغه کې لیکلی ده یو مسلمانو 40 کال اذان کو، 40 سال اذان می خان. د شام علاقه کې و. شام و سوریه ورته وایي، شام عربو کې یو لوی ملک. تاسو به نوم اورېدلی. هلته یهود او نصارا او مسلمانان یو ځای ژوند تیروي، یک جای زندگی میکنن. اکنون هم یک جای زندگی میکنن. نصارا هم هست، عیسایا، یهود هم هستند، مسلمان هم هستند. مسلمان زیاد هستند. دا مؤذن سابقه خو لاسپیکران نبود. وقتی که مؤذن اذان میکرد سر بام باز یا کلان کلان مینارا بودن، اوجا میرفت، اوجا اذان میخوان. وقتی که حی علی الصلاة حی علی الفلاح که میگه امی تو رضا کلکین وارد چیز بودن، امی کلکین سرش بیرون میکرد، حی علی الصلاة میگفت. با تمام ملت و ولس باز میشنوید ام اذانه. لاسپیکران خو نبود. دغه مؤذن چې اذان کوي حی علی الصلاة وی، نو د کلکین یا کړکۍ باندې د سر چې وویسته، د نظر لاندې یو نجلۍ، پیغله نجلۍ ولاړه وه، په هغې باندې ولګېده د اذان په وخت. چې بیا حی علی الصلاة وی، بیا په هغې باندې نظر ولګېده. نو بس زړه یې وبایله چې اذان خلاص کړ. د دغه اذان چې 40 کاله د اذان کړی و، صدای بلند میکرد. از همونجا صدا میکنه امی دختر میگه ما عاشق شدم، امرای ما رسی کو. نو چې 40 کاله اذان کړی وي، نو د عمر به هم خو چې بیا خو 50 ساله یا 60 ساله بود. هغه نجلۍ یهوده نه وه، مسلمانه نه وه. دغه نجلۍ ورته وایي چې ته خو زما د پلار حیثیت لرې، زه تا سره نه کوم، واده نه کوم. ګورئ قدرمندو، زمونږ دین دونه بهترین دین دی چې حتی زمونږ دین دا وایي چې کف شرط ته په سین کې یک نفر باشه 40 ساله، دختر باشه 15 ساله. اسلام و دین ما شما میگه که باید همو 15 ساله به 40 ساله عروسی نشود. فهمیدین؟ ما شما خودم افغانستان خصوصا زیاد رواج داریم. اکثر دولتمند باشه و 60 ساله باشه میتیم. یا در طرف اروپا و امریکا کسی اوجا بودوباش دارن، او که 60 ساله باشه 70 ساله باشه میتیم. خارج است میگن. امی ظلم نیست؟ او را کسی ظلم نمیگن. کسی که بگه که با حجاب باشن یه محدودیت میگن. شما باید سوچ کنیم. ما شما هغه ورته دا وایي ګوره دغه نجلۍ خپل په عقیده څنګه کلکه ولاړه ده. باید زمونږ مسلمانان خویندې خپل په اسلام او عقیده مضبوط ودرېږي. دا یهودان نجلۍ وایي په یو شرط تا سره واده کوم چې ته یهودي شې. العیاذ بالله. دا د سوچ خبره نه.
دا مؤذن چې 40 سال اذان خواندم یک جای بسیار حضور زاری میکنه نه دیگه شرط امی خود نمیشه دیگه شرط باشه ما قبول داریم لکها میلیون ها پیسه را میتیم من مالدار هستم اینطور او گفته دیگه چون چرا هیچ کدام معنی نداره اگر یهودی میشی امرای شما ما عروسی میکنیم رایز بالله د دغه زینه دغه سره ګوره نفس دومره غالب شو د دغه زینه چې 40 کال اذان کړی د دغه زینه आवाज وکړ اعوذ بالله وای زه يهودي شو الله دې زموږ خاتمه نه خراب نو امام سیوطی لیکي رحمت الله علیه هغه وی چې قبلون د دغه زینه دغه سره روان شو د زنا پایان میرالی چې کله لاندې کوزیږي نو دالته اوخوینه د دغه زینه کاته یو تیګه وه یکسنګ بود دغه تیګې سره سر ولګېده سر دوه ځای شو او په ټکه وفات شو مړ شو نو چېرته لاړ ان قلوب بني آدم بین اصبع الرحمن نبی علیہ السلام فرمای د بنی آدم زړه د الله کما یلیق بشانی د دوه ګوتو مابین ده کدا شي ټکه کافر شي قدرمند د باندې او خارج تلو تا کوشش مکو که هر څوک چې نېشنل ټي و درکې یا هر څوک چې سر کوي ناغوی خپل اصول او قانون اول مخې ته کېدي وي ته په دې باندې لبیک تصدیق کوي کاغه وي او خدای کفر نظام باندې تصدیق کول کفر ده کنه نو خیال کوي نو چې کله عمل سیئه صادره شي د معاشره او د ټولنې د اصلاح لپاره الله حدود قائم کړي دا څه خو نه ده چې شهر ناپرسان ده به زنا سوکو کی الله وی کشادی شده وی رجم وکي سنگسار وکي او مسله دا چې سنگسار بش که زنانه وی تا نامه تر د دې سینې پورې داس یو ډغل به کنده به وکني الته به ودرې په سر باندې به گزار به نه ورکي بس منځ کې ودرېږي سنگسار به کوي که غیر شادی شده وي نو بیا با درا او کوړې با جاری کیږي صد او سل دا د الله فیصله او حکم او حدیث کې راځي چې کوم مسلمان نه زنا صادري یا اعوذ بالله د دنه د ایمان وزي لکه د چترې بره ودرېږي لکه بم ته وګوره که دغه وخت مرګ راشي دا بې ایمانه نه او دا کوشش مکوي دا حدیث کې راځي که یو مسلمان چا په دې بد عملي ولید اعلان مکوي پرده ور باندې واچ دا زمونږ دین دا وایي ځکه چې کله حد ثابت شي نو بیا به خامخا حدود به جاری کړي نور بدل ته راځي ان شاء الله نو الله فرمای الزانیه والزانی زناکار زنانه والزانی زناکار نرینه دا حکم ده قدرمند سوچ وکئ قرآن کریم په هر ځای کې الله مذکر او نرینه مقدم کوي مخکې کوي او مؤنثه او زنانه رستوي ان المؤمنون والمؤمنات والمسلمين والمسلمات او د منافقانو په باره کې هم الته نرینه مخکې شوی او زنانه رستو ذکر کړی قرآن کې هر ځای کې نرینه کامل انسان ده او زنانه ناقص العقل ده خود دلته د باب الزنا السارق والسارقه الته د دزدی په باب کې او د غلا په باب کې هم نرینه الله مخکې ذکر کړی خود د زنا په باب کې الله زنانه مخکې ذکر کړی
دا ولې د دې دوه وجه ده. یوه وجه دا ده که تر څو پورې زنانه سیګنال ور نه کړي د نارینه جرأت نه وي چې دې اقدام وکړي. که داسې نه ده. دویمه وجه دا ده زنانه ناقصات العقل نه، هن ناقصات العقل، حدیث کې راځي د دې عقل کم ده. زنانه په هر لحاظ کمزوره ده، هم د دماغ هم کمزوره ده. هغه جدا خبره ده چې موږ او تاسو نه اوس نمره هغوی زیات وړي په فنتونونو کې په مدارسو کې، هغوی کوشش کوي موږ نه کوو کنه. حافظه او د هغوی دماغ کمزوره ده، عقل کمزور ده، اعضاء کمزور ده، حواس کمزور ده. خو یو په بدن کې یو عضو ده چې هغه قوي ده په نارینه باندې، هغه زبان ده، ژبه. ته یوه خبره وکړه چې 15 جوابونه به درکړي، 15 د یو مقابل، هغه ته نشي کنټرولولی. دا کوشش هم مه کوه چې په وهلو او په زدن او کندن ته هغه سم کړي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله خانم نافرمان شوه از شوهر، اول دا ده الله فرمایي واعظ کنی، نصیحت کنی، بس ورته داسې ورته ووایه چې د پلار د مور نه هم زه زیات حق لرم در باندې. داسې واعظ وکړه، نصیحت وکړه. هغه خو ګوره مړېږي نه، خیال کوئ. ته چې یک جوره را بیاری دویم جوره را باز مطالبه میکنه، یک جوره پیزه را بیاری سویم جوره را مطالبه میکنه. ځان به ډېر بریتور به هم نه معرفي کوي. اول وعظ کوه، ورته وایه د مور د پلار د هر چا نه زه در باندې ډېر حق لرم. او صحیح خبره ده چې مور وفات شي، مادرش وفات شوه، خو چند روز ای باز تعزیت و غم میکنه، خو 3 روز میکنه، نه چند روز میکنه. خدا نخواسته اگر خوشی شما وفات شوه چند روز میکنه. خسرت وفات شوه منتظری شوه اگر زنده باشد چند روز غم میکنی؟ 3 روز میگه 3 روز نه 3 روز. 3 روز گفتی یا 3 روز گفتی؟ نو چې کله ګور اسخر خسر چې وفات شو 3 روز شو، خواش وفات شو 3 روز شو، قلبی دوس وفات شو استاد 3 روز شو، مور او پلار وفات شو 3 روز، 3 روز است. وقتی که شوهر وفات شو خدا نکنه خو 4 ماه و 10 روز، نو څونه ډېر حق لري. 4 میاشت او 10 ورځې حق لري. تاسو وګورئ که خاون نه بغیر د اجازه د خاون نه، بغیر اجازه شوهر د خانه پدر او مادر رفتن نمیتونه، نو حق ډېر لري. نفلی حدیث کې راځي دا ورته وایي نفلی روزه خانمش بغیر اجازه شوهر گرفتن نمیتونه. نفلی منس بغیر د اجازه د خاون نه نشي کوله. نفلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو زنانه صحابیه ورغله، نبی علیه السلام ته شکایت وکړ، وې زما خاون چې زه منس کوم نه پریدي، زه روزه نیسم نه مې پریدي، نه مې مانا، او دې چې کله پاسی سبای مون نه کوي. نبی کریم علیه السلام صحابی راوخت، خاص صحابی را گفت که خانمت چه میگه؟ اما صحابی نبی کریم علیه السلام فرمود که ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما نو عروسی کردم، جوان هستم، وقتی که ما دیقانی میکنیم که میاییم در خانه که بیاییم ایره که بیاییم تلاوت میکنن، نماز میخوانن، روز که بیاییم مرا میگه روزه داریم. ما که ناوقت میخیزیم ما عمدن نماز اعلان میکنیم که وقتی که ما بخزیم بسیار خسته میباشیم، نماز از ما صبح، نماز صبح قضا میشه. نبی علیه السلام گفت
امو خانه میشه تبا د خاوند د اجازه نه بغیر اجازه شوهر روزه نفلی را نگیره نفلی منځونه د خاوند د اجازه نه بغیر مکوه او دې چې کله هم پاسي خو آمدن قصدن نه کوي بس دې پوه شو الله نو څونه لوی حق لري نو واعظ ورته کوه نو دا خو جلب ماده ډېر لري هغوی خبره باندې پوهېږي بیا نو بیا ستا خبره ماني نو جګړه ورسره مه کوه جنګ نه کنې که بیا په واعظ او په نصیحت ونه شو بیا قرآن کریم کې الله دویم اپشن ذکر کوي بیا اتاق جدا کا بس اتاق جدا کا نو پاغه کا هوش وی نو بیا معافی ته نه غواړم بس بیا نافرمانی نه کوم بیا ستا اجازه نه بغیر مارکیټ ته نظم نه میرم د مارکیټ سودا بغیر اجازه شمه نه میرم چرا کې اتاق جدا کا بیا مو نشو نو دا دریم اپشن دا چې بیا داسې لږ گزار ورکا زده میتانی خو بیا هم کتابونو لیکلی حدیث کې راځي داسې ځای باندې گزار ورکا چې دردمن شوه خو دردیږي خو ګورې استخوان میده نشي خو داسې طریقه څونه ښه دین ده زموږ که بیا هم ونه شو بیا په څلور شو که نه درې شو څلورم دا ده چې یو طلاق ورکړه هسې نه دونه جذباتي شي چې په یو دفعه 3 طلاقونه ورکړي بیا نادم شي پښیمان نه شي بیا به څه کوي بیا به ګرځي نو بیا خو به در باندې حلالېږي نه تر څو پورې چې هغه دویم عروسي نه کنه بعد چې میږي یو طلاق نو بیا هغه هوش کې راځي نو چې یو طلاق وي نو بیا ته رجوع کولی شي څه مسله نشته که بیا هم زندگی نه تیریږي بس دا نسواري دا پریده بس دا بیا تا سره ژوند نه کوي بس پریده الله به یو نعم البدل به درکړي داسې مه وایه چې ته یې نو بس بیا پریده دی حکم ده د اسلام ورونو نو پوه شوئ مخکې معلوم تاسو ته ده معلومات داشتین او طرف رفیقا نمیشنوه فهمیدین شکر نو زانیه کې د زنا په باب کې د زنانه ولی مخکې ذکر شو نو تاسو وایئ چې د عقل نه کمې ده او د زنا عمل هم د کمعقلي او د احمقیت په وجه کېږي عقلمند او تدبر مالک زنا نه کوي نو دا ناقصات العقل درېمه وجه دا ده درېم دا زنا عیب ده د نارینو دپاره هم عیب ده خو د زنانو دپاره ډېر عیب ده ځکه په دې ځمکه باندې بیا دته څوک ځای نه ورکوي ډېر لوی عیب ده نو زانیه مخکې ذکر شو دې د وجې نه چې دې کې زنانه ډېره داخله وي نو الله فرمایي الزانیتو زنا کننده زن و زانی زنا کننده مرد وقت که زنا کنه زنا صادر شود شاهدای 4 شواهد هم موجود شود شهادت بتا خب ده طول نگران شهادت بابو زنا دا سنه کیږي چې یو کس لار یو نفر لار چې هغه وی چې ما فلان کې او فلان اولید هغه زنا کوله په یو نفر گواهی باندې حد نه نافذیږي پوهیږئ په 2 نفر باندې حد بیا نه نافذیږي په 3 نفر بیا نه نافذیږي چې 4 وی عاقل بالغ مسلمان راسبوي او په یو شان دی په یو رقم گواهی او شهادت ورکړي حتی که 3 دا ویلي په دغه کنج کې ملیدلی و 4 او 4 اتر گفت نه دا مو کنج ما دیده بودیم بیا حد نه نافذیږي سونه خدین دمو دونه کلیر کوي یوازې په ویلو نه کیږي اوس یو سړی ده هغه الله دې نه کې چې څوک وویني نو هغه بعض وخت کې داسې غیرت کې راشي
نو هغه قتل کی خو گواهان خو شاهدان خو نه لري د الله په دربار کې دا مسئول او ماخوذ نه ده خو د بندګانو په قانون کې بیا ماخوذ ده بیا به دیت ورکوي او اوس چې څونه چې دا باب د ګوره د زنا اسباب بیان موږ تاسو بند کو د زنا اسباب څه شی ده بې حجابي ده اوس د نړیوال په دې بحث کوي چې دا تعلیم ای قدرمند زه تاسو ته په تاکیدن درته وایم چې علم او تعلیم مسلمانانو کفارو ته ښودلی لیکن هغه سیستم باید موږ خپل نه کو چې د تعلیم دپاره چې کفارو سیستم خپل کړی وي چې هغه نر او مرد او زن د بیت چوکي بشینه بنام تعلیم یی نه د قرآن کریم است نه د شریعت اسلام نه د حدیث مبارک است دا بی حجابی په ټولنه کې زیات شي دا اول سبب د زنا ته چې بی حجابی نه یو حجاب او پرده وي بس دا د زنا د صد الباب د پاره یو سبب ګرځي نو مونږ کوشش زکه کوو خصوصا په کابل ښار کې تاسو په شریکه باندې مونږ به کوشش وکړو د بی حجابی کنټرول وکړو وعده ده ان شاء الله الزانیه والزانی زناکار زنانا والزانی زناکار مرد او نرینه که زنا اوشي گواهانم ثابت اوشي محکمه فیصله وکي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ضرب زنین هر یک از اینها مردی از زن خو غیر شادی شده باشن هر دویش 100 جلدة 100 دوره باید جاری شود اوس الله سوای 40 دوره زده شده با 45 یا 50 رسید د دل او د دماغ رحم بیا الله تعالی فرمای د خدای د نظام د الله د حد نافذول په وخت کې ولا تاخذکم بهما رافه نگیرین شما بهما درباره نافذ کردن حد بزناکارا رافتن از نرمی دوی سره نرمی مکوئ دوی سره سختی وکئ اسینا د الله تعالی په حد او حکم کې کوتای رانش یو طرف ته مونږ وایو چې 60 دوره دی جاری شي التبع الله خفکیږي نه دلته چې سونه سختی کوي عمر به الله برضا کیږي رحمت بنازلېږي بل خبره ده چې څوک په زنا باندې سترګې نه خوږي نو دا بیا دیوس ته نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخلون الجنه الدیوس دیوس جنتی نیست ای جهنمی است خداوند کریم مونږ او تاسو دینه محفوظ وساتي 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه ګوره قدرمندو دا شر القرون ده د فتنه دور ده حضرت نبی کریم علیہ السلام په دور کې صحابیات با مساجد ته د منځ د پاره برای نماز می رفتن خو الته نبی علیہ السلام اصول دا وضع کړو د مو وخت چې صحابیات با د سلام نه رستو به جګیږي دوی چې کور ته ورسی نو بیا به صحابه کرام به جګیده نو بیا به مسجد نه به بیرون به وته دومره احتیاط بکیده هغه وخت کې هم حتی یو نرینا زنانو ته اقدام کړی و دا هغه خیر القرون د نبی علیہ السلام دور بیا د عائشه صدیقه رضی الله عنها دور و عائشه رضی الله عنها ک نبی علیہ السلام په دی وخت کې زندو نبی علیہ السلام ټول زنانو ته ویل چې مساجد ته مزه حدیث کې راځي د زنانو د بالغو نماز دا په کور کې ډیر زیات ثواب لري فرض
د کور نه داخل اتاق زیات ثواب داره، از اتاق د پسخانه زیاد ثواب داره. فرض نماز وقتی که برای فرض نماز رفتن ثواب د مسجد نه بلکه د خانه زیاد ثواب است، چرا د مسجد میرن؟ به خاطر از این کسایی که د تراویح میرن و باید د خانه تراویح بخوانند. خواهران خود هغه وخت دا حالو خود مسجد رفتن به حساب فتنه ناروا شد، فتنه ایجاد میشه. خود مسجد رفتن ناروا شد، به بی‌حجابی، به صورت بی‌حجابی در بازار گشت کردن و باز در مارکت رفتن یا به حساب دیگه چیز، ای خو ناروا ناجایز است. به حجاب و پرده اگر براوه هیچ کدام مشقت نداره. زمان اسلام دام نه وای لکه داسې لکه د چرګو د مرغو غونډه کې کور کې کینه، داسې هم نه وای. داسې هم نه وای چې ته ګرځي گشته شي چې بې حجاب یې، نو ته ورته ووایې چې ته خو د ملت ښځه نه یې، خو زما ښځه یې، نو څه په پرده او په حجاب ځه. نو زمونږ اسلام دا نه وایي چې مکمل دې بندوي، دا وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. دا می میلو با می فستولو و می پروگراما با بی حجابی باید بالغ زنان نروند. امی فیصله خداوند است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم. این نه فرمان طالبان است، نه اسلامی امارت است، نه امی گفتار مولاها است. این فیصله خداوندی است و ما شما مکلف و ماخوذ هستیم که باید ما شما عمل جدی کنیم، ورنه خداوند کریم سزا و جزا خواهد داد، ام به دنیا، ام به قبر، ام به آخرت. از همون سزا خداوند کریم ما شما را محفوظ بسازد. الله فرمای رون ولا تاخذکم بهما رافت. سمانا ولا تاخذکم، تاسو دوی سره چې برخورد کوي، چې حد نافذوي، دوره وهي، رجم کوي، برخورد نرمی مکوي، برخورد سختی کوي، اسنه چې الله خپنش بهما رافت، نرمی ور سره مکوي. دا ترجمه فی دین الله، د الله نظام په نافذولو کې. فی دین الله څه معنا؟ بنفاذ دین خداوندی، د الله دین په نافذولو کې چا سره نرمی مکوي، بس نافذ کړئ. په نه نافذولو باندې الله خپه کیږي، په نافذولو باندې الله خوشاليږي. و تاسو راته وایاست قدرمندو، یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر اگر دوره زده شوه اصلاح 5000 میشه یا نه؟ اگر یک نفر سرقه و دزدی کرد، دست از او اگر قطع شوه، برنده شوه، خب 5000 اصلاح میآید، باز کسی دزدی نمیکنه؟ یک نفر خود جزایی شد، ولیکن تمام ملت و تمام معاشره اصلاح شد. یا خبرم دا منگو تاسو تا الله وی. بیا الله فرمائی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. زنا مکوی، که زنا صادر شو قاضی تا دا فرض دا پا قاضی باندې چه حد نافذ، پا حدود نافذ اولو باندې نرمی مکوی. دا الله دا دین دا نفاذ دا پارا سختی وکي، سختی وکي. اوس مونږ او تاسو کنزل کیږو، مونږ تاسو پاسې اروپایانو دا وی امنوا جعلی افغانان چې هم نوا ده بیرون ته لاړ، د سوشل میډیا د لارې د فیسبوکونو مخلوق چې ده هغوی تبلیغات کوي، خصوصا د امر بالمعروف مبارکه. نو تاسو هم کوشش وکړئ، تاسو مثال هم سپینه کالی ده، سفید لباس هستین، خود څه منفي تبلیغ کوشش تا کوي چې امر بالمعروف خلقو ته بو معرفي کی. نو الحمدلله تاسو ګورئ امر بالمعروف نهی عن المنکر د ملت د اصلاح د پاره وته. اوس یو مسلمان ملت ته امر بالمعروف وایي چې ته په دې کنده کې غورځېږي، نو د جهنم کندې نه موږ تاسو ژغورو، نو دا ور سره همکاري ده او کنه دا ور سره بدسلوکي ده؟ دا خو همکاري ور سره ده، دنیا او آخرت.
نو دا هغوی نه برداشت کوي. نو چې نه برداشت کوي، مونږ د الله د دین تابع یو. د چا تبلیغاتو د غوږ مه نیسئ، گوش نکنین د تبلیغات منفی. بس ما شما خدا داریم، قرآن داریم، شریعت داریم، حدیث داریم. ما مکلف هستیم که از خدا بشنویم، ما مکلف هستیم عمل با حدیث کنیم، ما شما مکلف هستیم با فقه عمل کنیم. با می مکلف نیستیم که دنیاوالا اروپایی و امریکایی چی میگن. با من 20 سال وا زور زدم، چی شدن آخر؟ باید ما شما یک روز هستیم، 2 روز هستیم، کوشش کنیم که دین خداوندی را با خودم پیاده کنیم، باز با عیال و با اهل پیاده کنیم، باز با ملت پیاده کنیم. همین مسئولیت ما شماست و همین حکم خداوندی است. ان کنتم تؤمنون بالله، کچرته تاسو ایمان لرئ په الله باندې، کچرته تاسو ایمان لرئ په یوم آخرت او په روز قیامت ایمان دارین، زنا نکنین. اگر کسایی که زنا میکنند حد را جاری کنین، به خاطر از اینکه شما ایماندار هستین، ام به الله، ام به رسول الله، ام به یوم الاخرت، ما شما مؤمنان هستیم. څلورمه خبره ده، اوس چې کله یو سړی خدای دې نه کړي یو نارینه وي زنانه وي، هغوی نه زنا صادره شو، دوی باندې چې حد جاری کیږي، نو په اتاق کې به جاری کوي، په وزارت کې به کوي؟ نه، الله دا وایي دا به ته به پارک ته به بوزي، پارک ببرین، یاره کدام استادیم ببرین، تمام ملت باید جمع شوه، ببینن، عبرت بگیرن، پند بگیرن. این حکم خداوندی است. ولیشهد عذابهما، هما تثنیه است، زانی و زانیه باید حاضر شوند. باید چی شوند؟ جدی حاضر شوند. تمام مسلمانان دا وقتی که حدود نافذ میشه، هما سر زانی و زانیه، تمام حوزه و ناحیه بیاین اوجا ببینن، باز عبرت و پند بگیرن. طائفتن یو جماعت یا گروه، خو من المؤمنین، از مؤمنان باید همونجا حاضر باشن. اگر کسایی که همه حاضر شده نمیتونن، یک گروه، یک جماعت، یک ناحیه حاضر شوند، حدود نافذ شوند، بعد از حدود بروند خانه و دا ناحیه و دا قریه، اونجا قیسا کنن، جلوگیری شوند. دا الله تعالی حکم ده. نو ساده ساده ترجمه بدرته کو، تاسو سر خلاصیږي الحمدلله. او دا تلاوت ګوره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، وقت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ میشه، باز بوالیان خود فرموده که این سوره را به زنان و مؤمنین تلاوت بکنین، به خاطر همین که زنان و مؤمنین تلاوت نماید تاکہ ستر و حجاب کنن و مسائل معلوم شوند که زنا چرا میگه، بدعملی چرا میگن. نو تاسو چې دلته یو آیت، 2 آیت، 3 آیت، 3 آیت میخوانین، ترجمه کنین، در خانه که بروین اوجا شما باید ترجمه کنین. درست است؟ الله فرمایي الزانی لا ینکح الا زانی زانیتا او مشرکتا. دا آیت لکه سخته ده، سخته په دې ده، بعضو لیکلی دا آیت چې دا منسوخ ده. ظاهری ترجمه دا ده، تاسو وګورئ، دا دویم حکم ده. چندم حکم است؟ دوم. الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، ظاهر ترجمه امین است، نکاح نکي الا زانیتن، مگر زانیانو سره کوي، زانیه سره. اوس بس کوي وای زانی نکاح زانیه سره کوي یا مشرک سره به نکاح کوي. وای چې مسلمان یې هغه زانیه سره نه کوي. و دویمش والزانیه لا ینکحها الا زانی، ظاهری ترجمه ده، زانیه زنانه نکاح نه کوي مگر زناکار مردانه سره کوي، نرینه سره، یا مشرک نرینه سره کوي. ظاهری ترجمه ده.
خو الله فیصله کوي وحرم ذلك دا زنا دا حرام ګرځول شوی از طریق خداوند کریم علی المؤمنین برای مؤمنان چې زنا نکنه. تاسو پوه شئ. اوس که دغه ظاهر آیت ته مونږ ګورو دا خو نه لګي. کله داسې وي تاسو به کتلی وي نرینا ډېر پرهیزګار او متقی وي، خاوند شوهرش متقی پرهیزګار دیانتدار، نه رشوتخور، نه دروغگوی، نه خیانتگر، بالکل د الله ولی خداوندی است. خو خانمش خدا خیر کنه دیگه بس هغه کی په 0.0 د عمل هغه نه د شوهر خبرې مني نه د الله خبره مني، هغه خود خپل په سر باندې سر بخود ته بس سر بخود چې چرته لاړه یو متل کلاړه غوا پشودو کراله نه غوا پردیده بس کلاړه نه د خاون نه پوښتنه کوي، نه د خسر نه پوښتنه کوي، نه د مور او پلار نه پوښتنه کوي. هغه وایي چې بس اوس دا دور داسې ده، ما تعلیم یافته هستیم، هر جای میره هر جای که میره. اوس وګوره خاون پرهیزګار، شوهرش پرهیزګار، خانمش العیاذ بالله بدعمل است. کله داسې وي یکان دفعه می هستند که خانمش بسیار یک ولیه است، خواننده قرآن خوان، نماز خوان، با حجاب، با پرده، هیچ بالکل خارج از خانم نمی روه، بغیر مشوره، بغیر حکم، بغیر پرسان شوهرش. خو شوهرش نسواری است. بس اگر فکرتان باشه شوهرش بدعمل، هر جایی که میره پرسان نمی کنه، می جایز است، رواست، نارواست، تابع نفس است. خوش خانمش متقی است، همیجا شوهرش که است او بدعمل است و در قرآن فیصله است از زانی لا ینکح الا زانی. فهمیدین؟ بعض علما مفسرین ویلی چې دا منسوخ ده، خدا قرآن کریم کې منسوخات نشته، ډیر کم ده. د دې ترجمه ده الزانی لا ینکح الا زانی، د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ چې داماد نبی کریم علیه السلام بچه کاکاش نبی علیه السلام چهارم خلیفه است. هغه د دې آیت ترجمه کوي حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ. حضرت علی صاحب فرمایي یو حدیث کې راځي او دلیل پیش کوي. نبی علیه السلام فرمایي ګوره دا د کور هغه مسائل ده، دا تاسو یادوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله زنانه خانمش ولې په دې زنانو باندې حیض راځي، د ما یک دغه بینمازی میه وخت کې بالغ شوه. اوس چې دغه زنانه واده شوی وي او نو ماهواري یا حیض وي، نو خاون دې سره هم بستری نشي کولای. دا مسله ده. نبی علیه السلام فرمایي، خو نبی کریم علیه السلام فرمایي چې حایزه وي، منکوحه وي او حایزه وي، شوهرش چې څه کوي کولی شي، خو رسول الله وایي الا النکاح، حدیث کې راځي مګر څه نشي کولی. تاسو جواب راکړئ چې ما ته پته ولګي چې پوهیږئ، مګر څه نشي کولی؟ نکاح. خو نکاح خدا منکوحه وه، نو څنګه نکاح نشي کولی؟ انت الا النکاح نه مراد هم بستری ده. نبی علیه السلام فرمایي شوهر امرای خانمش که منکوحه باشه هر عمل که میکنه در وقت حیض او نفاس، خو الا النکاح یک عمل کردن نمیتونن در وقت نکاح. چه معنی؟ نکاح به معنی هم بستری. اوس دغه ترجمه ده الزانی لا ینکح. اوس تاسو به پوه شئ زانی زنا نشي کول الا زانیه سره وکړي.
جما هم بستری زانی به نه کوي. چا سره به کوي؟ زانیه سره. یو متقی یو پیغله نجلۍ وي او هغه یو داسې نارینه وي هغې ته پیشکش د زنا وکړي، نو دغه پاک لمن او پاک دامن زنانه نو بیا دا سړی پرېږدي؟ اگر کلوش باشه کلوش میگیره، اگر دیگه چیز باشه ازمی یک چیز جور میکنه دیگه. نو داسې زدن او کندن کوي که نه کوي؟ پاک لمنو ته اشاره هم نشي کولی. البته چې بدعمل وي او بدعمل یو سړی وي هغه بیا په یو اشاراتو سره کوي، نو هغه زناکارو کې جلب ماده وي. الزانی لا ینکحو، زانی هم بستری نه کوي الا زانیتن، مگر زناکارو سره به کوي، پرهیزګارو سره نشي کولی. مشکل حل شو کنه؟ یوه. او مشرکتن یا مشرکو سره، ځکه د مشرکانو او د یهودو څه دین دی؟ تاسو اروپا پوښتنه کوئ اکثر اروپا کې څه حالت؟ اروپا کې دا حالت د زنانه د سالون هم میشینه، د سلمانی هم میشینه، زنها ریشای مردا را کل میکنه، دم یخن هم میشینه، شوهرش زنش میگه خودت کمایی بکن ما خودم کمایی میکنم. زمان اسلام دا وایي چې نه، زنانه دا وزیر داخله ده، دا با کور کې بناسي، ته به کمایی کوي او د هغې خدمت به کوي. نو د چا دین بهتره شو؟ او مشرکت دا څوک پوښتنه نشي کولی. په روس کې، په امریکا کې، په اروپایانو کې، په هر ځای کې دا څوک پوښتنه نشي کولی. ګوره پلار قبلگاه دا تپوس پرسان کده نمیتانه، اما جوان و دخترشه که خودت همی نسواری رو که آوردی همی جا اجنبی ای کیست؟ پختنه کولی شی؟ نشه کولی. او که پختنه دی او کرن استازی با محبسی تر هغه وخت پورې محبس نه نه باسي چې دې معاف کړی نه. هغه وایي چې ما معاف بیا به راوځي. دا گوش امی تو گرفتن نمیتانی چی میکنی؟ باز اونجا 19 ایمرجنسی یک نمره سوره یا 16 و 20 باز اونجا زنگ میزنه میگه شوهر ما گوشت ما را گرفته بی تو، باز تو را به محبس میندازه تا او وقت معاف نمیشه که او نمیگه که معاف است. او هرچی که میکنه دیگه. دست دین ده. او منگا خودفریبیو، منگا دوکشویو دا بعض منگا ولس او دی روانی بهر که دغه یو نسل دویم نسل بس کو نو خیال کوي. زمان الحمدلله اسلامی ټولنه ده، نو از او مشرکت یا مشرکو سره والزانیتو زناکار زنانا لا ینکحوها دا زنا کول نشو نه بکئی نه میتانه نه میکنه خب مگر الا زانی زناکارو سره بکئی. پاک لمن یا پاک انسان تا کسوک پیشکش د زنا وکي نو هغه بیا دې تیاری دی شي یا مشرک سره کولش. نو الله زکه فرمایي دا پیشکش کول دا زنا کول دا د مشرک او د زناکارو کار وي. وحرم ذلك على المؤمنین، زنا حرام کرده شده از طرف خداوندی علی المؤمنین سر مؤمنان، حرام کړی شوی د الله د طرف نه په مؤمنانو باندې. الله مونږ او تاسو د دې اعمال سیئه نه خصوصا وساتي، ټول ملت الله د دغه اعمالونه وساتي. درود شریف. اللهم صل على سيدنا كما صليت على ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمة.